حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي 5 صلوات افترضهن الله تعالی، 5 لمونځونه دي الله تبارک وتعالی فرض کړي دي. که چا په ښه طریقه باندې اودس وکړي، من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن، او بیا په خپل وخت باندې لمونځ هم وکړي، واتم رکوعهن، رکوع یې هم ښه پوره وکړل، کان له عهد علی الله ان یغفره. الله وایي د ده پر ما باندې ذمه ده، پر ما باندې یې ذمه ده چې زه به د ده مغفرت کوم. الله یې ذمه ده. څه دي؟ 3 شیان: په ښه توګه اودس کول، او په خپل وخت باندې لمونځ کول، او ښه رکوع او سجده کول. د دې 3 شیانو څخه تاسو سوچ وکړئ. 3 شیان رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کړي. یو دا چې هر لمونځ کم دی هغه هم الله نه قبلوي تر څو چې په ښه توګه اودس نه وي سوی. زموږ اودسونه پر کم خیال. کله چې موږ تاسو استنجا و اودس موږ نه وچو، د قیامت په ورځ د قبر کې چې کوم وخت بنده کښېښول سي، اول د وارې عذاب چې ورکول کېږي د ده بول د څاڅکو د وجې څخه ډېر ځان نظم ساتي. سلسل بول دې ته وایي. موږ په دې باندې باک نه کړو. دا اوس خو دومره څه حالت راغلی دي، دا کسان خو باید په جیب کې ټیشو وګرځي، دا ټیشو پیپر باندې اودس وچ کړي. د بول نه وروسته فورا په اوبو باندې استنجا وال د هغه کس لپاره دی چې هغه په طاقت کې هغه د بولو څاڅکي مرضي نه لري، نو بیا د ده استنجا صحیح ده. که چیرې د بولو څاڅکي مرضي لري د هغه استنجا نه صحیح کېږي. بیا که چیرې استنجا ووالل څاڅکي رالي چې هر څومره لمونځونه کړي الله یو نه ورقبلوي. دی خو په پام کې لا نه. اول وارې به لمانځه در مخه په ښه توګه اودس کوي. اودس دا دی چې اودس د کولو مخکې به اول اودس وچوي. زموږ کتابونو خو لاره هم ویلي دي که د چا اودس نه وچېدي غاړه دې تازه کوي، دا پښه دې ټکوي، دا دومره اهتمام کتابو کړی دي د دې لپاره چې دا اودس وچول دا ډېر مهم شی دی. موږ تاسو باک نور باندې یو. دوم اودس فاحسن وضوءهن، اودس په ښه توګه باندې. نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي ویل للعقاب، عذاب دی د هغه دپاره، هلاکت دی د هغه کسان دپاره چې جله کې وچ پاتې. هغه صحابه کرام یو خواته په سفر کړل، اودسونه کړي وو د ژمي موسم و، دا پښې چې کله کله خشکې د ژر نه لندېږي، بس اوبه یې پرتې کړي وي، هلته خشکوالي اثر پر دا بجلکو معلومېدی. نبي علیه الصلوة والسلام فرمایي چې د دې د وجې الله تبارک وتعالی بنده ته عذاب ورکوي. موږ چې اودسونه کوو سنګلې مو وچ. اوس خو دا زمانه ماډرنه زمانه سوه، دا لستونه یې دومره پیټ جوړ کړي چې راپورته کېږي چې دی په زور راپورته کوي دلته لږ سیر لاسي، نو دا به سنګلې څنګه ښکاره کړي، دا به سنګلې څنګه لوند کړي، نو د دې بیا لمونځ سره کم قبلېږي. موږ چغې وو بغارې وو. تاسو وګورئ په دا اوس حالات باندې څومره انسانان دعاوې کوي، څومره بغارې وي، دا زموږ دعاوې ولې نه قبلېږي؟ زموږ لمونځونه ولاکه دي، زموږ اودسونه نه دي. چې لمونځونه اودسونه مې نه سه، نو دعا به الله تبارک وتعالی سره قبوله کړي. کوشش دا کوي هر مسلمان ورور چې اودس کوي د ده ځای به لاسونه. حدیث کې راځي شمره کومۍ دا لستون ته وایي، لستون به راپورته کړي داسې. دی چې نیمه اودس کړي بیا لستون راپورته کړي، اوله واره به لستون راپورته کړي. دا سنګلې چې کوم دی دا په اودس په پرېولو کې داخل دی، دا به پرېولې تر دا ځای به را خپل لاسونه مینځي. په ماسه کې څومره کوتاهي موږ کوو. بعض کسان چې کوم دي بس سر داسې ختم. تاسو وګورئ کوم سنت چې په احادیث کې د اوداسه دپاره بیان شوی دی، په هر سنت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر ګټې ګټې. دا نبي علیه الصلوة والسلام فرمایي چې کله تاسو د غاړې مسه کوئ راکشوئ یې مه داسې، دا بدعت دی. دا غاړې مسه چې لاسونه مې لانده کړي د داسې کېښود. ولې ساینس لیکي وایي دلته د انسان رګونه دي، کله چې پر دغه رګو باندې انسان د خپل لانده لاسونه ایږدي دا د ډېرو مرضو څخه الله تبارک وتعالی حفاظت کوي. نبي علیه الصلوة والسلام څه وخت ویلي وه ساینس ته اوس دا خبره ښکاره شوه. خبره بدبختي دا ته ده موږ چې د ډېرو مرضو ښکار جوړ شوي، موږ د خپل رسول پر نقش قدم نه یې روان شوي. سړی چې په کامله توګه باندې لمونځ کړي هغه به د هر مرض څخه الله تبارک وتعالی خلاص. تاسو وګورئ دا اوس چې کورونا راغله، دا ډاکټران ته وایي 5 واره به د ورځې لاسونه په صابون مینځي. زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم د 1900 کاله مخکې موږ ته ویلي چې ته به اودسونه کوئ. فاصبغ الوضوء څه ته وایي؟ دا لاسونه ټینګ وموږ له صفا کړه. زموږ هغه چې لاس پر تېکې بالا خولې ته اوبه واچوي. ګورئ دا هر شی عبادت وبوله، رواج مه بوله، عادت یې مه بوله. په هر اوداسه کې باید سړی ډېر احتیاط وکړي. د اوداسه کې په ځان باندې اوبه مه راغورځو. موږ په دې کې منع شوي چې دا سړی په چرپ باندې مخ ته اوبه غورځي. اودس یې زده کوي. ځوانان سو، سپین ږیرو سوه، تر اوسه پورې زموږ لمونځ او اودس ولایي کوي زده. بیا چې لمانځه کې موږ کوو
ای واورئ نبي علیه الصلاه والسلام فرمایي د قیامت په ورځ به یو کس راپېښ شي 40 کاله به یې لمونځونه کړي په عملنامه کې به د یوه لمانځه اجر هم نه وي ورته لیکل شوی صحابه وایي یا رسول الله دا ولې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي دا سړی د لمانځه کې رکوع او سجده په اطمینان نه کول د رکوع سره او د سجدې په مابینځ کې ولاړه سمه نه کول زموږ ځوانان به تاسې لیدلي چې راپور شوي شو پیسې مې راپورته کړي د هغې سجدې ته به سر وغځېږي قسم دې مې په خدای که یو عبادت الله را قبول کړي حال دا د صحابه کرامو څومره حضرت علي کرم الله وجهه په لمانځه کې دومره توجه وه دومره خشوع چې روایت کې راځي د ده په بدن کې یو غشی ننوتلی و کله چې دی په لمانځه ودرېدی ګوره دا پرزه لکه اوس نه زمانه کې چې پرزه باندې شي ډاکټران په اپریشن باندې پچکاري ولګوي نشه کوي په اپریشن یې راکاږي علي کرم الله وجهه وایي په لمانځه ودرېدی دوی دا غشي ځینې راکښلی و علي رضی الله عنه په خبر شوی لرل هغه صحابه و لمونځونه زموږ لمونځونه څه چې الله دې موږ ته هدایت وکړي په لمانځه کې یوې خواته سوچ ولاړ شه بلې خواته سوچ ولاړ شه بلې خواته سوچ ولاړ شه بس دا یې په کاروبار په لمانځه کې هم شروع کړی نو دا لمونځ به الله تبارک وتعالی چې دی نو ځکه سوی د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي فصلاهن واتم رکوعهن رکوع یې په اطمینان باندې وکړه دومره قدر چې 3 واره سبحان ربي العظیم ووایه دا سر او ملا به دا رقم دا اوس خدا رقم خالي دومره کاږه سي دا رقم به دا هر سنت کې د هر فرض کې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم ګټ شته ته بیا اوس وګوره موږ ته په کار نه دي ساینس موږ د خپل منظور سره وڅېړو خو ساینس خپله دا دغه کړې ده که انسان دومره پریکټس وکړي ملا او دغه رقم سر سره برابر کړي په ورځ کې 100 وارې دا سړي ته به د ملا مرض نه ورلېږي زموږ نبي علیه السلام په لمانځه کې موږ ته 100 وارې وایي سجده کله چې انسان ګرد عمر ولاړ تاسو وګورئ موږ معاشره کې دا مشهوره ده چې بېدینه سړی مخ توري مشهوره ده که نه ده بېدینه سړي مخ توري وجه سره وجه دا ده تاسو واورئ د دې ګټه واورئ وایي کله چې انسان ولاړ وي دا د زړه پمپ چې کومه وینه غورځي کښته ډېر روانې لوړه ډېر نه غورځي وایي کله چې دی پر سجده پرېوځي دا اندامونه سره راټول سي بیا دا زړه چې کوم وخت پمپ ووایي د ده و مخ ته دا وینه راوغورځي دا مخ یې په وینه باندې تر و تازه سي د نور پیدا کړي او موږ په سجده کې که چیرې یو مسلمان سجده نه کړي دا ستاسو خبره کې د هغه په لمانځه کې به هم هېڅ اثرات بیا نه وي لمونځ په باره باید لمونځ دپاره اوسي